السلام علیکم دوستانو، څنګه یو امید لرم چې ښه وئ. دوستانو، دا پری خان جنرال مبین صاحب دا پری خان نه پرېږدي. اوس یې ورپسې بیا پری خان څه ویلي دي، جنرال مبین صاحب ته څه وایي. خو جنرال مبین صاحب په غټه لانجه وړېدلی. ولې د ټیک ټاک جنکو پسې خبرې کول داسې دي لکه پیرانو کرکاڼې وربهول. اوس پری خان څه ویلي، راځه تاسو دا ویډیو وګورئ، بیا په بعد کې خبرې وکړو. جنرل صاحب ما په خزانو په تا غیرت کړی دی. زه تللی وم بازار ته، ما ځان له ټوپۍ بورقه راوړه ستا دپاره. جنرل صاحب زه پسې د کونړ په سیند راوړم، د کونړ په سیند پسې در راوړم. زه بارډر کراس کوم خو په تا پسې درځم. جنرل صاحب زه تا نشم پرېښودی. ته زما مینه یې، ته زما غیرت یې، او ته په ما باندې غیرت نه کې ما نه بوځې. دا روانډې کې چې زه په دې بارډر باندې په تا پسې در وتښتم. جنرل صاحب یاد ساته، انتظار کوه، زه درلم که په حیا او په عزت کې مې بوځې ډېر ښه، خو نه مې بوځې. زه درپسې در جنرال مبین صاحب ته زما مینې، زما عشق، زه تا پسې در تښتم، خودکشي کوم، تباه کېږم ستا نه بغیر، لاوشم د مینې په دریا. تا ښکرول قسم په خدای مونږ سم کړي دي، چې ښکرې له اسمان سره لګېدل سم کړي م دي. اوس نه درته وایم داسې خلک تا ته اشاره ورته وکړم، که تا بیا مور ته وویلې چې اوبه راکړه زوی به دی یم. یاد ساته در لمسی د جنرال مبین صاحب زما انتظار کوه. غیرتي او ته په ما باندې غیرت نه کې ما نه بوځې. دا روانډې کې چې زه په دې بارډر باندې په تا پسې در وتښتم. جنرل صاحب یاد ساته، انتظار کوه، زه درلم که په حیا او په عزت. دوستانو، تاسو دا ویډیو کته د پری خان جنرال مبین صاحب د پیرانو کور ته کاڼې ویشتې دی. دا پری خان د مړه بس جنرال مبین صاحب هم وایي چې دا څه پلان جوړه. بل هم ټیک ټاک کې لایف راغلی و، نو ما هغه لایف کتوا وایي دا څه په لانجه وړېدلي وي، دا څه په خرې وړېدلي وي. نو بیا ورسره یو څو پاکستانیان ناست وو لایف ته، وی هلکه وي مړه دا خپله خرم پوهېږي. نو پاکستانیانو ویل ورته چې یاره تا پسې دا ویډیوګانې کې او دومره یې خوښې، خو مړه بس وکړه واده ورسره. لکه جنرال مبین صاحب تقریبا 2 ودونه کړي دي، وی لکه چې دا درېیم وکړه دا پری خان چې بس ورسره واده وکړه. نو هغه ټیک ټاک کې ورته چې کوم هلکان ناست وو هغوی ورسره ډېر ګپ ولګول چې یاره واده ورسره وکړه. نو جنرال مبین صاحب ورته زه به اوس خرې سره ودونه کوم او ده هغه. نو په جنرال مبین صاحب پری خان پسې خبرې کولې او ټیک ټاک چې کمې هغه خو په حاشي چې کوم خلک په حاشي خبرې یا مطلب کنځل وینا په ټیک ټاک کې راځي کوي، نو هغې پسې خبرې کولې چې یاره جنرال مبین صاحب ورته چې یاره دا شی مه کوئ، او دا صحیح خبره وه. خو اوس جنرال مبین صاحب پری خان نه پرېږدي، ځکه هغې کې د ټیک ټاک جنکو کې خو پری خان هم وه. نو بس دا وایي که زه یې یاده کړې م. نو اوس جنرال مبین صاحب پسې دا ښه پخه لیوه شوې ده او هغه خو ښه دا عزت سړی دی جنرال مبین صاحب، هغه اوس نه پرېږدي. نو بس اوس دې پکې الله خیر واچي او الله دې جنرال مبین صاحب خلاص کړي. نو دوستانو، دا یو شاړ غوندې ویډیو د ویډیو کتلو مننه. خوشحاله او آباد اوسئ. د خدای په امان.